که د نظم که د نثر که د خط دی په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه نه پخوا پکښې کتاب و نه یې خط و دا دې ما پکښې تصنیف کړل څو کتابه. خوشحال خان خټک پښتو کې هغه واحد جنګجو چا چې په یوه لاس کې قلم او په بل لاس کې یې توره وه او ده خپل دا کوشش و چې تر پښتنو ترمنځ اتفاق او ملت احساس پیدا کړي. ده خپله 4500 نظمونه او تر 200 زیات کتابونه لیکلي دي او د له دغه سر د 50 زامن لرل. خوشحال خان خټک له ننه 400 کاله مخته 1443 کې اکوړه خټک د کابل په علاقې او د موجوده وخت نوشهره ډسټرک خیبر پښتونخوا کې پیدا سو. کوهاټ د خټکو کور و او خټک دوه پښې لري، بولاک پښه او تاري. خوشحال خان خټک په خټکو کې له تاري له پښې جدا او د خوشحال خان خټک نیکه نوم ملک اکوړی خان و کم چې له کوهاټه نوشهره ته راغلی او دوري آباد سو او بیا یې دغه ځای نوم او سرای اکوړه باندې مشهور سو او بعد کې دغه نوم ورکو اکوړه خټک. د خوشحال خان خټک پلار شهباز خان خټک و. دی په مغولو فوج کې یو ډېر مشهوره او بهادره سپاهی و. خوشحال خان خټک پلار له مغولو سره د یوسفزیانو په خلاف ډېر جنګونه کړي دي او داسې به جنګ شو کو د به خپله توره داسې چلوله چې ټوله مغول فوج به ورته حیران و او دغه له وجې دته نوم ورکو تلوارباز یعنی سپورټسمین. او کم ټیم چې خوشحال خان خټک د 14 کلو و هغه ټیم خوشحال خان پلار شهباز خان خټک او له مغولو فوج سره د یوسفزیانو په خلاف جنګ ته ولاړو او دغه جنګ کې خوشحال خان خټک خپل هم شرکت وکاوه او په 14 کلو کې دا ثابت کړو چې د تلوار باز زوی هم تلوار بازي. نه بزما غوندې بل ننګیالی راشي نه بزما غوندې بل جنګیالی راشي خټک لا پرېږده په درست افغان کښې ده بکی هسې فرهنګیالی راشي. خوشحال خان خټک په خپل شاعري کې د خپل پلار او د نیکه ډېر ځایو کې ذکر کړی ده او یو ځای کې وایي پلار مې شهباز خان په سخاوت لکه حاتم و زړه یې د زمري په توره تېر و تر رستمه ټینګ ولاړ په شریعه تلی کار و په رښتیا کښې خط سوادې نه و نور دانا و له فهمه سو بنی کستایم یحیی خانه جنت ځای شه روغ لکه یوسف و درست تر سره تر قدمه. موجوده وخت کې خوشحال خان خټک ته د فادر اف پښتو لیټریچر وایي او دی د افغانستان قومي شاعر هم ده. خوشحال خان خټک هغه اول افغان ښوونکی و چې د پښتنو د اتفاق او د قومي ریاست لپاره کوشش وکاوه. خوشحال خان خټک له کوچنیوالي د شکار ډېر شوقین و او دی په خپل شاعري کې دغه ذکر کوي او دی داسې وایي د ټول جهان علم به زما و که زه په شکار په شو کې نه وای اخته سوی. نو له دغه شي د تاسو اندازه دا لګولی سئ چې دی د شکار څومره زیات شوقي و. د خوشحال خان خټک نیکهګانو پوره اخلاص سره 3 پیړیو پر د مغولو خدمت کړی و له جهانګیره او تر اورنګزیبه پر. او کم ټیم چې خوشحال خان خټک د 28 کلو و هغه ټیم د پلار شهباز خان خټک د یوسفزیانو په خلاف یو جنګ کې شهید سو 1421 کې. نو هغه بعد شاهجهان خوشحال خان خټک د خټکو قبیلې مصر او سردار جوړ کو. اورنګزیب عالمگیر د شاهجهان بادشاه دریم زوی و او کم ټیم چې شاهجهان زوړ سو د تر زویانو ترمنځ جنګونه شروع سو تخت لپاره. د مصر او د دوم زوی ترمنځ جنګ و هغه ټیم اورنګزیب خپل کسر ورور مراد بخش له ځان سره ملګری کو او دوی د مصر ورونو خلاف جنګ وکاو او هغه یې مړه کړو او بعد کې بیا اورنګزیب راولاړ سو خپل کسر ورور مراد بخش داسې مړ کو چې تر اوسه پر نه معلوم چې دی په مځکه کې پټ کو کې په اسمانو کې. کم ټیم چې اورنګزیب عالمگیر بادشاه جوړ سو دا ټیم د کابل گورنر محمد خان و خو دګن کې د راجپوتو بغاوت شو سو او اورنګزیب محمد خان له کابل بدل کو بیرته دکن ته او د کابل گورنر سید امیر خان راغی او دا ټیم د مغولو سربراہ په پېښور کې عبدالرحمن و.
دا ټیم خوشحال خان خټک د پښتنو په علاقه کې ډېر مشهور شخصیت و او د خپل سخاوت، دانایي او بهادرۍ له وجې دته دا درې سریشیان په میراث کې له خپل نیکهګانو ورپاتې سوي وو او دغه د ده مشهور شهرت وجه هم وه. خو د شهرت له وجې عبدالرحمن سید امیر شیطانت وکړه اورنګزیب بادشاه ته او دغه شهرت اورنګزیب بادشاه یې شکمن کو. بیا مغولو خوشحال خان خټک پېښور ته راوغوښت په 1640 کې. دا ټیم خوشحال خان خټک د 150 کلو و او دوی د یې ونیو، کید یې کو او بیا یې رتنبور په کلي کې کید کو تر 2.5 کلو پر او هغه بعد د یو اګرا ته راوړ، بیا بیرته دلي ته ووت او بیا دورې له غرو سره یو ځای و چیرې چې خوشحال خان کید کو، نظربنده یې کو تر 2.5 کلو پر. دا ټیم خوشحال خان خټک شاعري ولیکله او د مشهور دستارنامه د کې دوران ولیکله او خوشحال خان خټک په دغه شاعري کې د خپل ځان بېګناهي داسې ثابتوي او د یایي په خپل شاعري کې په ناحق د اورنګزیب په بندي یم، خدای خبر دی په تهمت او په بهتان. خو دلته سوال پیدا کیږي چې مغولو خوشحال خان خټک ولې ونیو، دا یې ولې کید کو چې دا هیڅ ګناه هم نه وه. اصل کې وجه دا وه د کابل گورنر سید امیر او د پېښور کې عبدالرحمن دوی شیطانت وکاوه اورنګزیب بادشاه ته او اورنګزیب بادشاه د له شهرته شکمن سو او وډار سو. هغه دا نه غوښت چې یو بل شیرشاه سوري پیدا سي او مغولو ته شکست ورکړي او دلته خپل یو پښتون سلطنت جوړ کړي. نو دغه وجوهاتو له وجې دوی خوشحال خان خټک کید کو او بیا خوشحال خان خټک دوی تر هغو دورې کید کو او د ډېر شاعري ولیکله او دی یایي د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کښې پښتانه وو بادشاهان، شپږوه پېړۍ هسې بادشاهي وه چې په دوی پورې درست خلک وو حیران. یا هغه پښتانه نور وو داسې نور شول، یا د خدای دی اوس داسې شان فرحان. که توفیق د اتفاق پښتانه تهي، زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. په 1418 کې یوسفزیانو قبیلې بغاوت وکړ د مغولو خلاف او دا ټیم مغولو دا بغاوت په 100 میاشتو کې ختم کو. خو اوس مغولو د یو داسې کسب کار و چې هر وخت داسې بغاوت څوک کوي هغه خلک کنټرولېدا دپاره د بیرته محمد خان له دکنه کابل ته رابدل کو په 1488 کې او دغه دوران محمد خان اورنګزیب بادشاه ته دغه درخواست وکړ چې دی خوشحال خان خټک هم آزاده کړل کېده. بیا دی محمد خان په درخواست باندې خوشحال خان خټک هم آزاد سو او بیا یو څه وخت تیر سو. دلته محمد خان له خوشحال خان چې مرسته وغوښتله د یوسفزیانو بغاوت په خلاف او دته یې ویل چې موږ په لنګرکوټ کې د مغولو یوه کیله جوړوو. خو خوشحال خان ورته ویل دغه کیلې هېڅ ضرورت نسته او دلته د یوسفزیانو حمایت وکاوه او د هغه وجه دا وه او کم ټیم چې خوشحال خان خټک په کید کې و هغه ټیم مغول بادشاه دا حکم ورکو چې د خوشحال خان خاندان ونیسئ، کید یې کوي او د ده ورونو سر ورقلم کوي. خو بیا یوسفزیانو خوشحال خان خاندان ته او د ورونو ته پناه ورکړه چونکې دوی بدي هم ورسره وه. خو هغه باوجود یوسفزیانو قبیلې او د هغه ټیم پښتنو دوی کور ولاته پناه ورکړه او یو 2 کاله بعد راجپوت دکن کې بغاوت شو کو او اورنګزیب بادشاه محمد خان بیرته دکن ته بدل کو او د کابل نوی گورنر محمد امین خان تورانی راوست. کم ټیم چې خوشحال خان خټک آزاد شو لکه هغه ټیم د تر اوسه لا مغولو خلاف بغاوت نه شو کړی. د خوشحال خان خټک د مغولو خلاف بغاوت او د پښتنو د اتفاق لپاره کوششونه د خبر جنگ بعد شروع شو. دغه وختو کې اورنګزیب بادشاه یو ټیکس ولګاوه او دغه ټیکس چې هر سړي به ادا کوو. خو شینوارو او افریدیانو دغه ټیکس خلاف ول او له دغه سره د محمد امین خان او د مغولو فوج د صافي قبیلې یوه نجلۍ زر زیاتي وکوله او دغه واقع ټوله پښتانه یې سر راجمع کړو او د غیرت په نام سر راټول شو. بیا صافي قبیلې دغه جواب ورکو او هغه مغول صفایي چا زیاتي کړې وه هغه یې مړ کو. نو اوس مغولو خپل خچ اخوست او مغول بادشاه دغه حکم ورکو چې صافي قبیلې دا سړی دوی ته پلاس ورکوي چا چې د مغول صفایي مړ کو. خو دا ټیم صافي قبیلې ټوله خلک افریدي قبیله
مومند او شینواري سره یو سو او د صافي قبیلې او د دغه پښتون حفاظت یې وکاو او اورنګزیب بادشاه ته انکار وکاو. او دا ټیم د مغولو زربره پېښور کې عبدالرحمن محمد امین خان د کابل گورنر ته دا خبره ورسوله او محمد امین خان خپل 40 زره مغول سپاهیان را روان کړو په خیبر په دره باندې. او دا ټیم خوشحال خان خټک خپل بغاوت اعلان لنو کړی او له محمد امین خان سره خوشحال خان خټک او مستجاب خان هم ول. او کم ټیم سي محمد امین خان د خیبر درې پر ورسېدو او هغه ټیم دته دا معلوم سو چې افریدیان او مومندو اول لا خیبر دره نیولې ده. دغه دوران محمد امین خان له خوشحال خان خټک سره یو مشوره وکړه خو خوشحال خان خټک ورته ویل زه له پښتنو سره جنګ نه غواړم. او بیا محمد امین خان دته پیغور ورکو کم ټیم تفکیک کوي او هغه ټیم ماته د ازادۍ لپاره اورنګزیب بادشاه ته درخواستونه کول او اوس ته مغولو لپاره جنګ نه کوي. او بیا محمد امین خان د خوشحال خان مشوره نه ومنله او دا یوسفزیانو مومندو او افریدانو ته ویل چې خیبر دره ورخاله کوي کني ډیر بد به نتایجي. پښتنو انکار وکاو خیبر دره نه کړ ورخالي او بیا دلته علي مسجد چې کوم دا لغه سره یو بل لار و محمد امین خان او د صفایان په غلر روان شو. خو یوسفزیانو افریدیانو او د مومندو قبیله اغلار هم ورته بند کړي و الته غټ ډبرې چولې وي او الته کډیان کښلي وو او کم ټیم چې د مغولو فوج الته رالی دوی الته حمله پی وکوله او بیا د مغول صفایان ټول مړ کړو. او تاریخ کې داسې لیکل کیږي چې د 40 در فوج کې خالي محمد امین خان او د هغه 4 صفایان ژوندي پاتې سو او فرار سو. او دغه جنګ کې د محمد امین خان خپل زوی میرزا عبدالله او د خور خاوند میرزا سلطان کربلایی هم مړ سو. او محمد امین خان چې فرار سو د خپل نور زویان او خپل ښځه هم دورې په جنګ کې پرېښوله. د دغه جنګ سربراهي دریا خان افریدي او ایمل خان مومند کوله او دا جنګ په 1482 کې وسو. او بیا خوشحال خان خټک په خپل شاعري کې داسې وایي د ایمل فتور آغاز شو د مومندو هم معنان شوم. د خیبر په جنګ کې مغولو یو سخت او فیصله کن شکست وخوړ او د بعد مغولو په دوآبه او نوشار جنگو کې هم شکستونه وخوړل. او دلته یو سوال پیدا کیږي چې خوشحال خان خټک په خیبر په جنګ کې له محمد امین خان او د مغول صفایانو سره نو دی بیا سوسو هغه بعد ولی چې مغول فوج کې ټول مړ سول نو دغه ټیم خوشحال خان خټک چیرې و. کم ټیم چې خوشحال خان خټک د مغول صفایانو ته او گورنر ته دا وویل زه پښتنو سره جنګ نه غواړم چې دی بیا له لارې جې بیرته واپس سو او خپل علاقې ته ولاړی. او بیا په 1483 کې د مغولو او تر پښتنو ترمنځ په ګندهاب کې یو ډیر غټ او خطرناک جنگ وسو او دغه جنگ سربراهي ایمل خان مومند کوله خو دغه جنگ کې بیا پښتانه کامیاب وسو او د مغولو له طرف شجاعت خان هغه دغه جنگ کې مړ سو او مهاراجا جیسونت سنگ له جنگه منډه کړه. او دغه ټیم خوشحال خان خټک د مغولو خلاف خپل بغاوت اعلان کړی وو او هغه بعد خوشحال خان خټک له ایمل خان مومند سره ملګری شو او په نوشار کلی حمله وکوله او هغه له مغولو جوبین ولا او دا جنگ هم وګاټو. او بیا خوشحال خان خټک په خپل شاعري کې وایي دویم جنگ میر حسنی په دوآبه کښې چې یوه ټکې ده سر لکه د مار بیا له پسه د نوشار د کور جنګ و چې مې وکیش تر مغولو خپل خمار. 1415 کې تر مغولو او تر پښتنو مابین یو شپږم جنګ وسو او دا جنگ خوشحال خان خټک خپل شاعري کې داسې بیانوي شپږم جنگ مکرام خان شمشیر خان دواړه چې ایمل کړل په خاپیر کښې تار په تار. دغه جنګو بعد مغولو شکستونه وخوړل او دوی پښتنو په علاقه کې ډېر کمزوري سو او خیبر دره پښتنو وینوله او کومه لار چې به چیرې چې به مغولو تجارت کو تر اټک او تر کابل پر دغه لار هم بنده سوه. او بیا په 1415 کې اورنګزیب بادشاه خپله حسن ابدال ته رالی او دورې آباده سو او دا کوشش وو چې خیبر دره هم آزاده کړي او له پښتنو چې خپل خچ هم واخلي. نو دلته دله یو خوشحال خان خټک او د بنګشو ترمنځ یو قدیمي بدي وه د لا هغې چې فایده واخیستله
او کیسه داسې وه او په 1453 کې خټک او د بنګشو تر مابین جنګونه وسو. هغه جنګ وجه وه د بولاک کیله. دغه باندې د خټک او د بنګشو قدیمي دعوه وه او دغه له وجې دوی تر مابین جنګونه وشو. د بنګشو سردار محمد خان بنګشو کوم چې اول جنګ له خټکو سره وکاوه په 1453 کې. دغه جنګ سربراهي د خوشحال خان خټک زوی اشرف خان او بهادر خان کوله. او بیا په دغه کال باندې بنګشو له خټکو سره دوم جنګ وکاوه خو په هغو کې هم دوی شکست وخوړ. او بیا هغه بعد بنګشو یو درېیم جنګ وکاوه د خټکو خلاف خو هغو کې هم دوی شکست وخوړ. نو اوس اورنګزیب بادشاه له دغې قدیمي بدۍ فایده واخیستله. د په 1488 کې دا بولا کیله له بنګشو واخیستله او بنګشو سره مرسته وکوله د خټکو خلاف په جنګ کې. او بیا څلورم جنګ د بنګشو او د خټکو تر مابین ګنبد کې وسو او دغه جنګ کې بنګش او مغول سره یو وو او دا جنګ خټکو وارو او د خوشحال خان زوی عبدالغفار خان هم زخمی سو. او بیا خوشحال خان خټک د دغه جنګ او شکست په خپل شاعري کې داسې بیانوي: د بنګش په توري مات نه یم باور کړه، د ګنبد په جنګ می ماتې آسماني وه. او دغه جنګ بعد خیبر دره بیرته خلاصه سوه او د مغولو بیرته خپل تجارت شروع کو. او دا ټیم اورنګزیب بادشاه خیبر دره یې هم خلاصه کړه او له خوش خټکو خپل خچ هم واخوست او دوی په جنګ سره اخته کړو او دوی بیرته دهلي ته ولاړی. په 1480 کې بنګش او د خوشحال خان خټک تر مابین یو بل جنګ وسو. خوشحال خان خټک دغه جنګ کې بنګشو ته پوره شکست ورکو او د انتقام واخوست او د خپل شاعري کې داسې بیانوي: سووا نخل غلم انتقام، مرد نه خواب کا نه خوب کړه نه آرام. دغه جنګو بعد خوشحال خان خټک ضعیف هم و خو هغه باوجود د پښتنو ترمنځ اتفاق کوششونه کول او هغه پر د وړ د یوسفزیانو قبیلې ته خو هغه جواب کو. هغه ته د ملګرتیا نه وکوله د مغولو خلاف او د هغه ډیر وجوهات وو. اوله وجه دا و چې خوشحال خان پلار او خوشحال خان په خپل د مغولو سره کم ټیم دوی یو هغه ټیم دوی د یوسفزیانو خلاف ډیر جنگونه وکول او ډیر کسان یې مړه کو او د یوسفزیانو ډیر ځمکې لاندې کړې. او دا وختو کې اورنګزیب بادشاه محمد خان درېیم ځل د کابل گورنر جوړ کو او بیا محمد خان له خوشحال خان خټک مرسته غوښتله د باغیانو په خلاف خو خوشحال خان خټک ورته انکار شو. خوشحال خان خټک خپل مشر زوی اشرف خان د خټکو ملک جوړاو خو د خوشحال خان درېیم زوی بیرام خان له دغه فیصلې نه و خوشاله او محمد خان د خټکو له حالاتو خبر وو او د شیطانت اورنګزیب بادشاه ته وکاو. او بیا په 1483 کې اورنګزیب بادشاه د خوشحال خان خټک درېیم زوی بیرام خان د خټکو ملک او سردار جوړ کو. او دغه ټیم بیرام خان له مغولو له مرستې سره د خپل مشر ورور اشرف خان یې کیر کو او مغول بادشاه ته پیش کو. هغه بعد بیرام خان خوشحال خان خټک یې قید کاوه او بیا د خپل زوی مکرم خان کوم چې د خوشحال خان خټک لمسی و دغه راولاژو چې خوشحال خان خټک ونیسي. او کم ټیم چې خوشحال خان د خبر سو د خپل لمسی چیلنج کو جنگ ته خو هغه شاته سو او له دای تر ژیړې وناو او معافي وغوښتله. بیا بیرام خان ډیر غوسه سو او د خپل زوی دوم وار راولاژو او چې خوشحال خان خټک کې د مغولو مرسته هم وغوښتله. خو خوشحال خان خټک له دغه ټولو شیانو واقف و او دی ولاړی افریدي قبیلې ته او په تیره کې دورې پناه واخیستله او د دوه زامنو نصرت خان او ګوهر خان د خوشحال خان خټک مرسته وکوله. او بیا خوشحال خان خټک تر خپل مرګ پر دورې په تیره کې وو او په 1489 کې دی تیره کې وفات شو. او بیا خوشحال خان خټک خپل شاعري کې بیرام خان ته داسې وایي: نور د نوم زما د زویانو په شمار مشه، د خوشحال خټک وینه په دا تمامه. خوشحال خان خټک او د نور پښتنو کم جنگونو چې مغولو خلاف وکول تاریخ کې داسې یادېږي چې دغه جنگونه د مغول سلطنت بیخونه وشورول. او د خوشحال خان لمسی د اشرف خان زوی افضل خان د خپل کتاب کې داسې لیکي چې د اورنګزیب بادشاه آخري 19 کاله کې دواړه کوهاټ او بنو له مغولو آزاد سو
او کم ټیم چې اورنګزیب بادشاه مړ شو هغه بعد کابل هم مغولو جی آزاد شو. او افضل خان په خپل کتاب کې لیکي دا ټول د خوشحال خان کلم او د تورې برکتو کوم څه پښتنو کې د ازادي یو احساس پیدا کو. او تر مرګ اول خوشحال خان خټک دا خواهش وو چې د الته شخ کوي چیرې چې د مغول آسانو خاوري د کبر باندې نه وښنلیږي. او بیا خوشحال خان زمانو خوشحال خان خټک په کوړه خټک کې چشمایي په کلی کې دورې شخ کو او د قبر نن هم موجوده ده او دورې پښتانه ورزي او دته دعا وکي. خوشحال خان په قبر باندې دا لیکلي دي: د افغان په ننګ مې وتړل توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خان خټک یم. د پاکستان قومي شاعر علامه محمد اقبال له خوشحال خان ډېر متاثر وو او دا خواهش ظاهر کړی اوس دی به د خوشحال خان خټک شاعري ترجمه وکړي اردو ته یا فارسي ته. او بیا په 1920 کې علامه اقبال یو مضمون ولیکو خوشحال خان خټک د افغان واریر پوئټ په نامه، او دا بیا په حیدرآباد دکن کې اسلامي کلچر کې شایع هم شو. خوشحال خان خټک خالق پښتو کې نه د فارسي کې هم یو څه شاعري کړې وه او فارسي کې د خوشحال خان خټک تخلص روحي ده. او بیا چې علامه محمد اقبال کوم شاعر یادوي دغه له خوشحال خان خټک جې متاثر وو. خوشحال خان خټک خپل باز او شهباز دواړه ډېر خوښ وو او دوی خپل شاعري کې ډېر ځایو کې دغه ذکر هم کوي او دوی خپل ځان ته باز یایي او دوی دا یایي چې زه باز یم او زما ځای غر ده. او د مثالي انسان لپاره د باز او د شهباز مثال هم ورکړی ده. باز مطلب عقاب ساده یو باز کم ده او شهباز هغه سپین باز ده کم باندې چې نور بازانو شکار کېدلی شي. په خپل وصیت کې د یو چا نوم اخیستن دا یو ډېر غټ اعزاز ده. علامه محمد اقبال خپل وصیت کې خوشحال خان خټک او د پښتنو صفت کړی وو: قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، مغل سے کسی طرح کم تر نہیں کہ ہستا کا یہ بچہ ارجمند، کہوں تجھ سے اے ہم نشیں دل کی بات وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند، اڑا کر نہ لائے جہاں باد کو مغل شہزاد سواروں کی گرد سمند. او دوست محمد خان کامل هغه اول پښتون سکولر وو چې په خوشحال خان خټک باندې ریسرچ وکاوه او د یو کتاب لیکو A Foreign Approach to خوشحال خان خټک او په اردو کې یو بل کتاب لیکو چې هغه نوم خوشحال خان خټک او دا په 1952 کې شایع شول. خوشحال خان خټک په شاعري کې خودي، حاکمیت، هوښیارتیا یعنی ویزډم، امن، مسلسل کوشش، مثالي انسان ذکر هر چیرې معلومیږي او د مثالي انسان جوړېدلو لپاره د باز او د شهباز مثال ورکاوه او د بازنامه هم لیکلې ده. د خوشحال خان خټک مشهور کتابونو نومان دغه دي: رباعیات خوشحال خان، طبنامه، فراقنامه، کلیات خوشحال، دستارنامه، بازنامه، سواتنامه. او خوشحال خان خټک خپل آټو بایوګرافي هم لیکلې ده خو هغه نامکمله ده. خوشحال خان خټک په درې شانو کې بیخي ډېر ښه و او دغو ذکر د خپل شاعري کې هم کوي. هغه اول د سخاوت، دوم د علم او دریم د لیکن او دغه درې شیان د دې شهرت وجه هم و. او د خپل شاعري کې یایي زه نور لفظونه څنګه وګڼم چې زه خالي یو الف درې مختلفه اندازه کې لیکای سم. خوشحال خان په شاعري کې به تاسو د علم حاصل کېدات لپاره ډېر ځایو کې ذکر هم واورئ. خوشحال خان خټک خپل شاعري کې د پښتنو لپاره د علم حاصل کېدا ډېر ځایو کې ذکر کړی ده او دوی دا وایي چې هر پښتون ښځه او نر علم حاصل کړي ولې چې یوه ښځه د یوه خاندان او د یوه معاشرې بنیاد کښېږدي. او د خوشحال خان خټک خپل دواړه لوڼې تاج بیبي او بیبي حلیمه سبقونه ویلي وو او هغه د خپل ټایم ډېرې ښه سکولرز وې او شاعري هم کوله. تاسو به اورېدلي چې نیم حکیم خطره جان نیم ملا خطره ایما. خوشحال خان خټک داسې خلکو ډېرو خلاف و او د خپل شاعري کې دغه ذکر کړی ده چې یو څه داسې پښتانه د قرآن یو څه آیاتونه او حدیثونه زده کړي او راشي پښتنو لپاره ملا سي او داسې خلکو باندې یې ډېر تنقید کړی ده. او د یایو خپل شاعري کې او د هغه ترجمه دا ده چې دا خلک په مسجد کې کښېني او خپل بیا دنیاوي معاملات باندې خبرې کوي او خپل خویندو او د خپلو لوڼو په ولبر باندې شغېږي. او بیا خوشحال خان په خپل شاعري کې یو بل ځای کې دا هم وایي چې دا خلک په مجلس کې انګورو ته لاس نه وړي
خو پټ شراب هم شي او دوی ته د شراب ډک ډک ګلاسونه هم پراته وي. خوشحال خان خټک دغه ته منافقین ویلي دي او ویلي دي زدا خلک موږ ایمان او موږ دین دواړو ته خطره دي. نه به زما غوندې بل ننګیالی راشي، نه به زما غوندې بل جنګیالی راشي، خټک لا پرېږده په درست افغان کښې، ده به که یې هسې فرهنګیالی راشي.